بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن به موږ وایو چې کوم کسان باید د هیپاټایټس بی په ضد واکسین شي. هغه کسان چې واکسین ته اړتیا لري، او یا په بله وینا هغه کسان چې له خطرې سره مخامخ دي، په 2 ډلو یې ویشلی شو. لومړی، نوي زیږېدلي ماشومان. دویم، هغه کسان چې په خاصو ناروغیو لکه په تلسیمیا یا هیموفیلیا اخته وي او هر وخت هغه ته د وینې د انتقال ضرورت پیښیږي. دریم، هغه کسان چې د پښتورګو د ناروغیو له امله د ډیالیز د وینې صفا کول کوي. څلورم، په نشه یي توکو هغه روږ دي کسان چې په ستنو سره نشه یي توکي ترلاسه کوي. پنځم، طبي پرسونل لکه ډاکټران، نرسان او د لابراتوارونو کارکوونکي. شپږم، هغه کسان چې په یو کور کې له ناروغ کس سره ګډ ژوند کوي. اووم، په مزمن سی هیپاټایټ اخته کسان هم باید واکسین شي. ګرانو دوستانو، که چیرې تاسو زموږ پاڼه کې یا زموږ په چینل کې نوي یاستئ، نو هیله ده زموږ چینل سبسکرایب کړئ، زموږ پاڼه فالو کړئ، تر څو زموږ نور مهم معلومات ترلاسه کړئ. الله مو مل شه.